د لښکرګاه ښار په بېلابېلو تجارتي مارکېټو کې د جامو، بوټانو، د سینګار توکو، خوړو دوکانونه له پیرودونکو ډک دي. دلته ډله ډله ځوانان لیدل کېږي چې د نوي فیشن جامو، بوټانو او عطرو پسې ګرځي. لښکرګاه ښار د جامو او صدریو یو پلورونکی نجیب الله وایي کاروبار یې د اختر په شپو او ورځو کې زیاتېږي. خلک غواړي هر څه نوي واخلي. ډېر د خدای څخه راضي یو، د حکومت څخه موږ راضي یو چې موږ ته ښه زمینه برابره کړې، د امنیت په لحاظ، د ولس په لحاظ. ولس راضي موږ ته. دلته زما دوکان دی مثال راځي، انشاءالله خلک ښه مصرفونه کوي. اختر دی انشاءالله خوشحالي دی، نو ښه صدرۍ لرو موږ دلته. خلک مصرفونه کوي، راځي، ښه خوشحاله اختر دی انشاءالله، څه مشکلات نشته. لال محمد مصطفی چې لښکرګاه ښار کې ټوکران پلوري او خیاطي کوي، د نورو ورځو په پرتله د اختر پر رسېدو سره بازارونه ښه ګڼي. وایي یوازې د روژې په مبارکه میاشت کې 850 جوړې کالي ګنډلي دي. الحمدلله د تیر کلو پر شان هم رش ډیر و، نو حتی موږ د روژې څخه تقریبا داسې یو میاشت مخکې حتی موږ کالي د مثلا د خلکو د نیولو ګنجایش موږ سره نه و. الحمدلله کاروبار سره ډیر و، موږ خپل په خیاطي باندې مصروف یو. د لښکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی محمد شریف وایي اختر نه یوازې د نوو جامو، خوراکونو او ډالیو موسم دی، بلکې د خلکو ترمنځ د مینې، ورورۍ او خوښیو شریکولو یو فرصت دی. فعلا راغلی یم د بازار ته. د بازار هوا حالات ډېر ښایسته دي، ډېر خوندور ښایسته بازار دی، ښه رش لري، ښه خوندور، ښه هوا ده. احساس خو ډېر کو معلومه خبره ده چې سړی دېرش ورځې روژې نیولې، تراویح کړي، دغه سړی خپل یو خوشحالي لري، مانځنه ده چې د اختر دی کوي، دا لویه سره ډېره خوشحالي لري. په ټولیز ډول هلمند کې پلورونکي د اختر له بازارو راضي ښکاري، ځکه کاروبار یې زیاتېږي. خو پیرودونکي بیا وایي که نرخونه لوړ وي که ټیټ، خلک د اختر خوښۍ ته لومړیتوب ورکوي او دا د دې ورځو تر ټولو مهم اړخ یادوي.